سلامونه ګرانو دوستانو، زمانوم زمان افریدی دی. تاسو زما غږ د زمان کرپټو ډاټ کام یوټیوب چینل نه اورئ. ګرانو دوستانو، تاسو ته زه همیشه د کرپټو کرنسي د اکونومکس اقتصاد تیل وي که هغه غنمي که هغه نور محصولاتي او هغه که لاجستیکي د دنیا هر هغه شی چې د انسانانو ضرورتو بنیادي ضرورتو سره تعلق لري هغه زما سبجیکټ دی، موضوع دی. زه غواړم چې خپل مینوال خپل مسلمانان ورونه افغانان پښتانه او د سیمې د علاقې خلک خبر وساتم. ګرانو دوستانو، چونکې زه هم غواړم چې تاسو ما سره دغه نشي هغه حوصله خراب نشي چې را د هر ورځ کرپټو کرنسي باندې خبرې کوي او زنن خپل موضوع لګونه بدلوم او هغه موضوع دا دی چې یو ویب سټ دا پلیټفارم دی چې الته هر ورځ 300 میلیونه خلک زی او یو ځل التنه کتنه کوي. په هغه ویب سټ کې 400 میلیونه میزبان دی، یعنی د کورونو چختنی او 800 میلیونه ملمونه دي. د په دنیا کې د امریکای نه شروع شو ورورو تر وړو ملکونو او زه د اطمینان لرم چې په کابل کې به همي او په اسلام آباد یا په خبر په ډیلی او په بلځي کې به همي. ګرانو دوستانو، زه خپل چې یونان ته، بلغاریه ته، ترکیه ته، آیرلند ته یا نور هیوادونو ته اکثر زما، چونکه زه په یورپ کې ماته چې کوم ځای نه نږدې دي، زه د دغه ویب سټ نه استفاده کوم. د دې ویب سټ نوم دی ایر بی ان بی. ایر بی ان بی هغه وخت وجود ته راغی چې د دنیا نفوس ورځ په ورځ زیاتیږي او خلک کوشش کوي چې ځان ته ارزان ځایونه پیدا کړي، په دې چې هوټل ډیر زیات ګرانی. کله چې دا آیډیا کامیاب شو، ایر بی ان بی یو منځګړتوب یا میانجی په شکل رامخکې شو او خلکو ته ویل چې دلته تاسو خپل یو اتاقي که لس اتاقي که سل اتاقي خپل جایدادونه کاغذ مکه لاندې وي، ځمکې د پاسې عام کوري فلیټي هغه که فارم هاوس وي، څه شی می تاسو دلته ولګوئ، زه تاسو ته په کرایه لګوم. هغه ته خلک پیدا کو، خلک رورو دلچسپي پیدا کو او په ایر بی ان بی کې رورو تعداد زیاتېده چې څنګه مو ویل 300 میلیونه خلک د ورځې الته زی او ځل خپل ضرورت د لپاره سرچ کوي او 800 میلیونه خلک د ویب سټ نه فایده اخیستل شوی اوسه پورې او 400 میلیونه دکې د کورونو او د جایدادونو چختن راجستري. دلته چونکې اوس وختونو کې د کووډ 19 یا د کرونا وایرس د وجنه حالات په دنیا کې داسې شو چې خلکو سفر صد پابندیزونو د وجنه، صد یاري د وجنه او څه خلکو سره پیسې نشټوالي د وجنه هغوی خارجي هیوادونو ته یا په خپل خورونو کې چې هم موسیدو الته سفر کم کو. دا بزنسونه لږ غوندې تجارت خراب شو، خو اوس دا ډیر په تیزی سره برته اوچتیږي. زه چونکې انګلستان کې اوسېږم، ماته دومره معلومات دی چې د جمعې ورځ د مارچ 13 نه د انګلستان حکومت دا اعلان کړی د برتانیې چې سر د 13 مارچ چې د جمعې ورځ دی، هغې ورځ نه پس ټول الف نه یا پورې څومره پابندیز چې لګېدلی و هغه ختم دی. هر سړی کولی شي چې بالکل آزاد بهر لاړ شي او انګلستان ته راشي. خو که کوم بل ملک ته ځې، د دې ملک سټیزن یا ریزیډنټ ته دا اطلاع ورکړی دی چې ته کله بل ملک ته ځې د هغه قانون ذمهوار مونږ نه یو، ابته چک کې. دا هم ثابتېږي چې دا تجارت برته ښه کېږي. د دې وینا نه هدف څه دی او دې نه تاسو فایده څنګه اخیستی شئ؟ ګرانو دوستانو، زمان کرپټو ډاټ کام زمان افریدی همیشه د غرض د هر سړي خپل یو غرض په دنیا کې چې هغه وخت ورکړي نورو ته، خو دلته اخلاق او انسانیت او هغه د بل سړي خیال ساتلو هم یو جذبات موجود وي چې مونږ همیشه ستاسو خدمت کول غواړو. او هغه زه تاسو ته به داسې ووایم چې یو انسان کې کلم هغې کې د خپل ریسپیکټ یا د بل احترام یا د بل سره مینه کول هغه موجود نه وي. انسان که ښځه که نر په لایف کې ناکام دی، زه دریم ځل دپاره ناکام تکراروم ناکامي که بدوی د ډیر مافی لغمانی مزاری قنداری که هر چال لګی که امریکایی وي که هر څوک
هغه نشي کولای چې کامیاب شي تر هغو چې هغه د دنیا اصولو ته سر کېنږدي. اصول دا دی چې ته ما سره مرسته وکړه، زه تا سره، ته ما ته اطلاع راکړه، زه تا ته، زه چې تا له ویډیو جوړوم ته زما ویډیو شیر کړه، نور دوستانو سره کامنټس وکړه، بیرته جواب تا ته میلویږي. دې سره معاشره هم کامیابي او انسانان هم خوشحالي. بهرحال زه د موضوع نه لرې نه ځم ګرانو دوستانو. د دې ویب سایټ نه دوه رقمه تاسو فایدې اخیستی شئ. هغه خلک چې عملا نشي کولی یا حوصله یې نه چې کلیان یا چابیان وساتي یا جایداد پیدا کړي یا پیسې انویست کړي یا لټي، زه به دا ووایم، نو هغه دپاره بله لاره شته، هغه سهم د شیر دی. د آی پی او تاسو په انټرنیټ کې چک کړئ، د ایر بی ان بي، دلته تصویر هم تاسو ته لګیږي، ته ایر بی ان بي. او زه پوهیږم چې تاسو ډیر په دې پوهیږئ، خبره مې خو ډیر به نه پوهیږي، نو ځکه زه دا ویډیو جوړوم چې د دې سهم تقریبا تر $100 پورې د پرایس تللی دی او وخت سره دا کوز او بره ځي. کله چې تاسو هم دې کې که عملا یو میزبان نشي کېدی، نو تاسو کولی شئ چې دکې د شیر اخیستو یعنی د سهم اخیستو ځان ته زمینه مساعدولی شئ. خو دلته زمان کرپټو.com به تاسو ته دا مشوره درکړي چې پخوا به میانجي یا د یا منځګړی یا د دعوه جلب ورته وی یا که بروکریج ورته وی، بروکر ورته وی په انګلیش کې چې ورته وی، هغه ته به تلې، هغه به نخرې کول، بیا راشه بیا زیاتې پیسې به یې نه اخیسته، ته د دې قابل یې، ته نه یې. خو سنټرلایز و، هر څه تکړه خلکو دپاره او سرمایهدارو دپاره او غریب دپاره نو. دنیا چون کې د بلاک چین باندې زمان افریدي زمان کرپ.com تاسو ته ډیر ویډیوګانې جوړ کړي چې غیر متمرکز کیږي، قدرت تقسیمیږي ټولو خلکو ته، هر سړي ته دا قدرت ورکړي چې هغه په یو ځای کې ناستي، خپل اواز راوباسي، خپله پیسه انویست کړي، خپل خوښه وکړي، خو دغه ملک قانون به مراعتوي که هغه هر څوک وي. دلته زه به تاسو ته دا یم چې کله هم تاسو که غواړئ چې په ایر بی ان بي کې سهم واخلئ، نو تاسو ته ډیر زیات داسې اپلیکیشن ویب سایټونه دي چې تاسو هلته لاړ شئ، هغې کې خپل یو انویسټر یا سرمایهدار یا بل ویب سایټ پیدا کړئ چې هغې کې تاسو ته دا زمینه مساعدي چې تاسو د ایر بی ان بي سهم اخلئ. تاسو داسې نشئ کولی چې د هر ویب سایټ اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، هغه ځکه چې په دنیا کې زرهاو کمپنیانې دي، د هر یو ته نشئ ډاونلوډ کولی. نو هغې دپاره پلیټفارمونه دي لکه رابن هوډ یو کمپني ده، تاسو وګورئ په هغې باندې ډېر زیات سهم خرڅېږي. نو هلته که ته بیا ځې مختلف بروکرونه لټوې، نو که ته پیدا کړې، نو هغې کې به هغه دغه اپلیکیشن به ته پیدا کړې چې تا نه فیس بیخي نه اخلي. یو کار چې تا ته یو کمپني په پیسو کې، بل کمپني په دې دنیا کې شته چې هغه تا نه فیس نه اخلي. هغه یو وخت کې کېږي چې ته لکه مونږ چې کوم ویب سایټ تاسو ته خبر راوړو، هغه ولولې، ځان اپډیټ وساتې، انفارمیشن از ایوریثینګ، اطلاع چې دا هر څه دی هغه تا ته ډیر زیات پیسې بچ کوي. نو ته به کوشش وکړې چې هغه ویب سایټونو نه به د ایر بی ان بي سهم واخلې چې هلته تا نه فیس نه غواړي. او بل دا ده چې یو ویب سایټ به تا ته وایي چې $1000 $2000 $10,000 دا کم از کم تا ته په کار ده. یو بل ویب سایټ وایي د 100 نه شروع کولی شي. نو دا به هم ته کوشش کوې چې د دغه نه به شروع کوې، هغه د کمو پیسو نه، په دې چې ورو ورو به ته اوبو ته به ګورې، همداسې به ورو ورو مخکې ځې. دلته به یو بل سم یاد وساتئ چې کله تاسو په انګلستان کې، که په امریکا کې، استرالیا کې، که په هر ملک کې، که هر ځای کې، زه نور ملکونه نه یم خبر، خو اروپایي هیوادونه ډیر زیات مدیریت او مالیې د نظم او د سیستم کنټرول لاندې د څوک چانه تښتېدی نشي. انشورنس نمبر دی، ستا بلډ لاین ورسره ده، ته چیټینګ نشي کولی، تا نه به مالیه اخلي. او مالیه په ځینو ملکونو کې 30%، په انګلستان کې 20% ده، او دا به مارچ نه کېدی شي نور هم زیات شي. نو دلته تاسو ته یو کار کولی شئ، که تاسو ووایئ چې زه ریټایرمنټ تقاعد دپاره زه د اخلم د 30 کالو 40 کالو، ته سهم کې پیسې اچې $10,000 $1,00,000، ته ویلی شئ چې زه خپل تقاعد دپاره، ریټایرمنټ دپاره زه دا انویسټمنټ کوم. په هغه صورت کې تا نه ډېر کم ټیکس اخلي، او که تا چېرته پکې تاوان وکړو نو حکومت هم بیا بېرته در سره هیلپ کوي. او که ستاسو د زړه ټوکړه هغه زوی وي، لور وي، ستاسو اولاد وي، هغه وړوکی وي، نو هغه دپاره د هفتې 10 پاونډه $، یورو تاسو جمع کوئ، نو ورسره تاسو کولی شئ چې داسې لکه مثال مې درله درکړې، ایر بی ان بي تاسو سهم واخیسته، دا ورو تاسو په هغې کې ولیکئ چې دا زه د خپل ماشوم د ریټایرمنټ دپاره یا د 10% یا 20% یا 50%، هر څومره چې تا دغه د تقاعد خواته تا انویسټ که سرمایه ګذاري وکړو، د هغې باندې به ټکس مالیه کمي، او په تکلیف یا خطر وخت کې به حکومت هم در سره ولاړ ده چې هغه جبران کړي در سره. دا شو. او هغې نه بغیر ته چې څومره دغه کې انویسټمنټ کې چې څه په نورو وي، په تا به یا به ته ټکس ورکې. اوس راغلم که ته غواړې چې عملا دې بزنس کې داخل شي او پیسه وګټې، دنه مخکې چې ته داخلیږې، اول به
ته به دا ذهن کې ساتې چې بیبي سټیپس د ماشومانو قدم اول به څلور بولو کې بیا به ودرېږي بیا به ګرځي بیا به منډه وایي ورو ورو به ځې که ته پیسه هم لرې زه زمان افریدی زمان کرپټ ډاټ کام نه تا ته مشوره درکړم ډېر سلو او ورو ورو لاړ شه دنیا اوږد دی هېڅ ورې کېږه ما خلکو ګټلی ته به یې مو ګټې دلته تا ته دا پکار ده چې لوکیشن منطقه به ته چوز کې او بل به ته ځان سره به دا ذهن کې ساتې چې زما مسؤلیتونه څه دي دې کې جرایم راځي بل راځي آیا ته آماده چې خپل هغه ځای چې ته په کرا ورکې هغې کې جرمونه ونه شي بل ونه شي اگر چې خپله ایر بی ان بي تا ته هغه کس درکوي چې هلته د هغه آی ډي هر سړی تا ته معلومي هغه ته معلومي ده کوم کس ماله را روان ده څوک دی د کوم ملک دی عکس هم راځي آی ډي هم راځي هر څه راځي خو چې کله ستا کور خالي وي هغې نه ته څه کار اخلي یا بل څوک څه فایده ترې اخلي بل چاله ورکې نو دا به یاد ساتې چې ډېر متوجه اوسې چونکې دې ویب سایټ نه خلک د میاشتې $10,000 پورې هم ګټي نو دې باندې د ټیکس ډیر زیات امپلیکیشن شته ده ته کال کې 1,20,000 نه زیات ګټې ته ډېر غټ ټیکس ورکې او که ته چېرته 12,000 یا 15,000 ډالرو نه یا پاونډ نه کمې ګټې خو زه په تا ټیکس نشته د هغې نه بره چې ته څه ګټې د هغې به ته ټیکس ورکې د هر ملک خپل متوسط انګلستان کې 100% ټیکس ده چې ته څومره هم ګټې د هغې 100% به ته د برطانیې حکومت ته به ورکې دلته بل به ته سټریټیجي به ته څنګه ساتې خپل یو داسې پلان به جوړې چې زه وړوکې نه شروع کوم لوکیشن چې کوم ټاون ته سیټي ته ټرین سټیشن ته سینما هال ته او هوټلو ته مکتبونو ته کالجونو ته نږدې وي هغه ځایونه ډېر زیات مهم دی خلک راځي موزیم ته ځي بازارونو ته ځي ګرځي راګرځي یو ځای نه بل ځای چې ځي نو ته کوشش وکړه چې پس دغه کې ګوره دې باندې به زه تاسو ته په فیوچر کې ویډیو جوړ کوم که ټورست راځي هغه بیا ښارونو ته نه ځي په کلو ته ځي او که پرمنټ شپږو میاشتو نه یا درې میاشتو نه زیات اوسېږي یا میاشت نه هغه بیا لږ سیټي نه بهر اوسېږي که پاتې کېږي هغه بیا ورو ورو بلدېږي په هغې باندې هم زه تاسو ته ویډیوګانې جوړ کوم خو زه به تاسو ته دا وایم چې ته به سټریټیجي دا ساتې چې که کوشش وکړه چې وړوکی غوندې ځای پیدا کړه که هغه لږ غوندې خراب وي ته چې چا نه اجاره اخلي هغه ته کوشش وکړه چې مینیمم د 3 کالو دپاره تاله درکړي د 3 کالو نه کم سره کور مه اخله او که بیا درته 15 کاله وي 10 کاله وي خو نور هم ښه ده کله هم خپل جایداد مه اخله که خپل جایداد دې وي خو نور علا نور هغه داسې دی لکه په کیک باندې چې یو توت کېدی او لرې نه ورته ګورې خوشحالېږي چې دا زما خپل ځای ده خو دې بزنس کې چونکې یو پراپرټي باندې کار نه کېږي دې کې مدیریت او ایډمنسټریشن ډېر زیات انوالو دی دې کې به ته په سلهاو کورونه لګولی شي که تا کې استعدادي دې بزنس کې ډیر خلکو د صفر نه شروع کړی دی دا یو واحد هغه بزنس دی چې دې بزنس کې ته د صفر نه شروع کولی شي ته خپل مدیریت یا منیجمنت استعمالي او خپل عقل او خپل کنسیستنسي یعنی پشتکار چې ورته وي یا دوام چې ولري یا یو کار به چې تا وویل چې زه کوم اب ته که باران وریږي که واوره وریږي که تیږې وریږي که نورې او که طوفان ته خپل کار کې لکه څنګه زمان افریدی تاسو ته روزانه 2 ویډیو تاسو ته جوړي دا ما ته یو وړوکی غوندې مثال درکړه ته که هر کار کې هغې ته به ته حوصله ساتې ورو ورو به ته فرام سکرچ به شروع کې د هیڅ ځای نه به ته شروع کې ورو ورو به لویږي نو ته کوشش وکړه چې جایداد چې اخلې ته اول کوشش وکړه چې د هغې لیز اجاره ډېر زیات وي بیا هغې کې که لږ ډېر کار یې مالک سره خبره وکوئ که دې کې زه کار کوم ښایسته کوم نو بیا به لږ لږ زه تانه کټ کوم که هغه اګري شو ښه که نه شي بیا ته داسې یو دغه جوړ کړه چې خالي هغه ته هغه پوزه جوړه کړې چې میلمه راشي پاتې شي هغې نه ته پیسې وګټې بیا ورو ورو ته بلدېږې یو ځل چې ته بلډ اپ شوې and then what you do بیا ته څه کې بانک ته ځې بانکونه بیا تا ته قرضې درکړي ته ورو په دې باندې زه تا ته بیا لیوریج باندې به زه تا ته یو ورځ ووایم چې ته څنګه د موټر ګیرونه بدلیږي داسې په بزنس کې هم ته اکنامکس کې لیوریج یو سیستم دی په هغې به زه تاسو ته ډېر زیات ویډیوګانې جوړ کوم په دې بزنس کې په ایر بی ان بي کې په ریل اسټیټ پراپرټي کې چې یو څوک 50 کال هم تیر کړي هغه ځان ته اسمان وایي اسمان چې زه بالکل داسې یم چې سور اور یم هلته د هغه پلار موجود وي هغه ته هغه غلطیانې ښیي چې بیا به دی غوږ نیسي چې دا ما څه وکړو دلته خو به ما ډېرې ګټلې نو زه تا ته رو میسیجونه تاسو ته پیدا کوم انفارمیشن پیدا کوم ګیدرینګ کوم تاسو ته به زه ویډیوز جوړوم چې په کوم ځای کې ته ډېرې پیسې ګټې په کوم لږو پیسو ته ډېرې ګټې په لږ جایداد کې یا ته د دې ملټیپلای یا لیوریج څنګه کولی شي زمان کرپټو ډاټ کام سره اوسئ مه هېروئ چې دا شیر او سبسکرایب کې ایر بی ان بي تاسو سرچ کې د سهم او د رنټ چې ته کولی شي دې ته په انګلیش کې رنټ ټو رنټ سروسز هم وایي ته دا هم کولی شي چې یو چا نه په کرایه والې مخکې ورکې
یو څوک دی هغه سره جایداد دی یا حوصله نه لري، نه غواړي یا نه پوهیږي، بهرحال ته به مارکیټ سرچ کې د مارکیټ سرچ یو بل دنیا د پاغې به زه پوي کوم چې ته څنګه کولی شي چې په سیم ایریا کې ته کور ارزان پیدا کړي، یا څنګه کولی شي چې ته لاندې یو منزل مصروفي دویم منزل چې همداسې وران پروت یا ته څنګه جوړ کړي، هغې کې ته پارټیشن څنګه کولی شي، ډیولپمنٹ څنګه کولی شي، هغې کې ته ریپیر مینټیننس او بیا ته هغې کې سرویسز څه پرووایډ کولی شي، بیا د سلیکشن اف د پیپل کومو خلکو د پاره کولی شي، کوم عمرونو د پاره، کومو فیلډ یا پروفیشنل مسلکی خلکو د پاره ته هغو د پاره نور څه سرویسز پرووایډ کړي، نو هلته ته ډېرې پیسې ګټې. نو دا ما ځکه تاسو نن د ایر بی ان بي په هکله دا معلومات جوړ کړو چې تاسو پلیز زمان کرپ ډاټ کام شیر او سبسکرایب کړئ او ما سره اوسئ. ښه ورځ تاسو غواړم، موفق او کامیاب اوسئ.